وای شغن ته شغیږي بغن ته بغیږي بلبل چې ګزارو کی دشمن پر مخ راغورځېږي. مینوالو تاسو دا د 400 کې پی کې نیوز دا پروګرامونه ګورئ په دې چې په دې باندې تاسو ته ډېر خشته اکټران په دې باندې ښکلي معلومات د خپل ملک نه معلوماتو نه به خبرېږئ چې کم بهر دنیا خلک دي نو دا خامخا ګورئ سبسکرایب کوئ یې لایک کوئ یې او شیر کوئ یې. نو وعلیکم السلام اسدالله جان صاحب د 400 کې پی کې نیوز ډېره شکریه چې دی نن زمونږ ډېرې ته راله او مونږ له دونه عزت راکړو. خاکه مې وکړه چې په هغې کې زه پولیس اولدار وم سید رحمان شینو پکې غلو او مراد علي ګلبالي دی الله وبخي هغه پکې ما سره اسپایي کرکټر وکړو. بیا ورپسې د ماشومانو پروګرام وخت د ماشومانو چې په هغې کې زه بلبل وم. چې واده مو کړی دی؟ نه جی واده مې نه دی کړی. نه جی دا بس ما خو دا ویلیم دی یو دوو جنکو را سره بېوفایي کړې وه. اصل خبره دا ده تاسو چې زما دا کور ګورئ زما دا دیره ګورئ نو دا زما د پلار ګټه ده. لکه دې کې روپۍ په کې پی کې په شوبیز کې نشته دی. دی په هر ملک کې د خپل ملک نمایندګي کوي. دته په ښه سترګه وګورئ دته په بده سترګه مه ګورئ. دی تاسو نه څه غواړي نه. جی زما مشر تره الله دې وبخي سبزلي عرف تورې چې هغه د دې شي خلاف و خو دلته کار د چا دپاره کې دلته کې هغه د مینې خلک هغه د خلوص خلک نشته چې ستا فن سره مینه وکړي ستا وجود سره مینه وکړي تاله یو عزت درکړي. او ګیله زما د عوامو نم ده او د خپلو حکومت وقت نم ده چې لکه زه تاله اوټ در کوم زه پاکستانی شهري ما زه ټیکس ورکوم. بس عوامو ته دا وایم چې ډېر مختصر ژوند دی دې کې مینه محبت کوئ. د بل مشر خپل مشر ګڼئ د بل کشر خپل کشر ګڼئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جانې او تاسو ګورئ 400 کې پی کې نیوز. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کومه او کوشش کومه چې بهترین شخصیت له تاسو بوزمه د هغه د ژوند نه تاسو خبر کړمه یو ښه انسان له تاسو بوزمه یو ښکلی اکټر له تاسو بوزمه د هغه د ژوند ځواک نه تاسو خبر کړم. تاسو به زما په پریم کې ګورئ یو شخصیت چې تاسو ټول یې ډېر زیات ښه پیژنئ خو دوی به خپله پیژنګلي تاسو سره په خپله کوي. دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مه شي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام اسدالله جان صاحب د 400 کې پی کې نیوز ډېره شکریه چې دی نن زمونږ ډېرې ته راله او مونږ له دونه عزت راکړو. الله ښاد آباد ساته. جی ډېره زیاته مننه. څنګه چې ما کتونکو ته ووې چې ما سره یو شخصیت په فریم کې یعنې د 400 کې پی کې په شیشه باندې دې وخت کې موجود دی نو خپله لنډه غونډه کې پیژنګلي کوم ځای سره تعلق ساتئ یعنې کوم ځای کې ژوند کوئ چې دا کتونکي هم خبر شي. مننه جی زه د دلزا کلي اوسیدونکی یم او نامه مې خپله زرداد خان ده او په بلبل باندې ما ځکه خلک پیژني چې دا زما په پی ټي وي باندې پروګرام و د نن نه 28 کاله مخکې نو هغه نامه بلبل را سره ده او آبا او اجداد زما چې دي دا د دلزا کلي دي. جی ډېره زیاته مننه. قدرمندو څنګه چې زرداد بلبل صاحب ووی که نه چې زرداد خان مې نوم دی او بلبل را سره د پی ټي وي نه منسلک شو بس همغې بلبل باندې مې خلک پیژني. بلبل صاحب تاسو ته زه زرداد بلبل ووایم که صرف بلبل درته ووایم؟ هغه ستاسو خوښه ده چې څه تاسو وایئ او څه تاسو ته مناسب ښکاري وایئ. زرداد صاحب دا راته ووایه که نه چې زه اکثر ملګرو سره چې میلاو شم نو زه ترنه پوښتنه کوم که نه چې لکه ستاسو شوق و
تاسو څنګه دې اړخ ته رالی چې لکه زه به کامیډي کومه زه سید رحمان شینو صاحب سره زما مرکه ریکارډ شوې ده هغوی ته مې همدغه خبره وکړه نو هغوی م راته خپل اوپینین لکه څه چې په هغه باندې تېر شوي هغې راته ووایي تاسو م راته ووایئ چې دې اړخ ته مجبورۍ راوستی که نه لکه خلک د پیسو شوق کوي که نه چې روپۍ نو زه خو چې ماشاءالله ستاسو دیره مې وکته تاسو خو ماشاءالله ښه برابر ښه زبردست خلک یې نو دې اړخ ته څنګه رالی نه جی دا زما شوق نه خو سبق مې ویلو په لسم کې ومه چې زما د سکول ټیچر و خدای بخلی اکبر خان چې هغه به د ولسي ژوند زمیندار ولولې په دې باندې به هغه هوسټینګ کولو نو هغه زما ټیچر و هغه سره زه پی ټي وي ته چکر له تللی وم او بیا هغه ټیم اباسین پروګرام چلیدو چې هغې کې یو سکیټ و خاکه چې په هغې کې د ماتې ته به دې کې کار کې ما ورته یاره سرجي ما به کور کې بې عزته کي زموږ داسې خاندان دی او به مې وهي وې نه زه ستا استاد یم استاد د پلار حیثیت لري ما ټیک ده خاکه مې وکړه چې په هغې کې زه پولیس اولدار وم سید رحمان شینو پکې غلو او مراد علي ګلبالي دی الله وبخي هغه پکې ما سره اسپی کرکټر وکړو نو هغه خاکه ډېره زیاته خلکو خوښه کړې وه نو د هغې د وجې بیا ټي وي والا مجبور شو دې پسې بیا د ماشومانو پروګرام شروع شو ستوري به یې ورته ویلې په هغې کې مې بیا کار وکړو بیا ورپسې د ماشومانو پروګرام شروع شو د اردو هماری دنیا چې په هغې کې مې کار وکړو بیا ورپسې د ماشومانو پروګرامو وخت د ماشومانو چې په هغې کې زه بلبل ومه علمزیب مجاهد به پکې را سره خاکه کوله نجیب حافظ به په هغې کې هوسټینګ کولو او نازي اقبال به پکې سندره ویله اتل مومن د دې رایټر او خالد سلطان د دې پروډیوسر نو هغې نه لګیا یم نو تر اوسه پورې لګیا یم تاسو ډېره ښکلې تفصیلي خبره وکړه کتونکي به هم د دې خبرو نه خبر شوي وي چې زرداد بلبل څنګه بلبل شو او دوی څنګه دې فیلډ ته راغلله ښه زرداد صاحب دا راته ووایه که نه چې زه پرسنل تپوسونه هم کوم صحیح ده که نه چې واده مو کړی دی نه جی واده مې نه دی کړی ولې وجه زه وجې تپوس کولی شم که نه دا پرسنل میټر دی نه جی دا بس ما خو دا ویلیم دي یو دوو جنکو را سره بېوفایي کړې وه نو بیا د هغې د وجې بس ما واده د ژوند نه کټ کړی خو اوس دا 3-4 میاشتې وشوې چې داسې ګوټ غونده کې م کړی دی د دې نوښار د سیمې جینۍ ده چې هغې سره مې ګوټ وشو ماشاءالله بس بیا خو مو مبارک شه او لکه تاسو هم بېوفا شوې ډېره نه زه بېوفا نه شوم خو هغه جینۍ ډېر غټ غیرت کړی و هغې زما دا پروګرامونه دا ټول هر څه یې کتلي هغه نورو جنکو سره بېوفا شوې هغې سره خو زه بېوفا په دې نه شوم چې هغې خو ودونه کړي دي که نه او که نه هغوی بچي هم دي د هغې بچي هم دي د هغې لکه هر څه پوره ټیک ټاک کور دی خو بس په دغه وجه ما خو یې زه واده نه کوم ما د ژوند نه کټ کړی خو بس دا جینۍ چې دا ډېره غیرتي جینۍ وه دې ووایي چې زه به واده کوم تا سره به کومه ګنې نه یې کومه نو بس بیا زم انسان ما مې چې یاره ګنې ما په دې پوهېږه چې زما دې ټایم کې 51 سال کې عمر چلیږي بل مې د دنیا په نظر زه نیم انسان یم د الله په نظر پوره یم نو هغې ما ته ووایي چې یاره نه مې ستا عمر سره کار شته نه مې ستا قد سره کار شته تخلیق چې دی دا د الله کار دی دې کې د انسان هېڅ کار نشته دی د یو غټ انسان نه ماشوم پیدا شي چې بیخي بیا د داسې دا خو د الله پاک کار دی دا خزانه د دې کې هرینګه کارخانه کې دغه شته نو ما ورته بیا غاړه کېښه الله پاک دې په خیر باندې وکړي او الله پاک دې در باندې بختوره کړي چې څنګه ښکلی ژوند مو تېرېږي چې بیا د مینې محبت ژوند وي او بس مخ په وړاندې باندې ځئ راځم به دغې خبرې لکه نه چې اکثر تاسو خلک په سکرین باندې ګوري ریسنټلی ستاسو جانان فلم کې کرکټر دی بهترین کرکټر تاسو خلک ګوري نو هغوی په زړه کې یو سوچ کوي سوچ دا کوي که نه چې دا کوم په سکرین باندې ښکاري او دا ښه رنګه ډنګه ده او ښه ښکلی انسان دی نو دی به سم ډېر زیات مالداري نو روپۍ شته که نه بس لکه زما په شانتې اصل خبره دا ده تاسو چې زما دا کور ګورئ زما دا دیره ګورئ
نو دا زما د پلار ګټه ده. په شوبز کې داسې وخت راشي چې موږ سرګټ هم په کار زورالو لکه دی کې روپۍ په کې پي کې کې په شوبز کې نشته دی. په کې پي کې کې دلته کې د فنکار فن خوښوي خو د فنکار بدن نه برداشت کوي. په هر معاشره کې ګوره فنکار له ډېره غټه ویلیو ورکوي. که تاسو د انډیا جاني لیور وګورئ نو هغه له حکومت 2 ګارډ ورکړي دي چې هغه سره په ګارډ کې ګرځي. دلته کې چې موږ په ښار بازار کې روان یو نو دلته موږ ته د ډم ستاینه کېږي. هر سړی به وایي هغه دی ډم روان دی. زه بیا دې عوامو ته دا وایم چې ټیک ده زه خو ډم شوم خو ته په کور کې په بیډ کې پروت یې ښځې بچو سره ناست یې ته زما ډرامه ګورې نو زه ډم شم نو ته کنجر شوې. نو داسې نه دي پکار فنکار چې دی دا د ملک سفیر دی دی په هر ملک کې د خپل ملک نمایندګي کوي. دته په ښه سترګه وګورئ دته په بده سترګه مه ګورئ. دی تاسو نه څه غواړي نه چې ګنې دی تا ته ووایي ماله روټۍ راکړه ماله نغدې راکړه ماله کپړې راکړه نه. سلوک ورسره ښه وکړه بیهیور ورسره ښه وکړه. نو چې ته ما سره داسې کې نو بیا به زه د چا نه ګیله نور چا نه به څه ګیله وکړو چې زما پښتون داسې کوي. ډېره زیاته مننه. ستاسو په زړه باندې هم سمې ډېرې خبرې دي او زه هم چې کله یو ملګري سره کښېنم که نه مرکه ریکارډ کوم نو دومره ډېرې زیاتې خبرې مې په زړه وي خو اکثر زه د دې کتونکو نه ګیلهمن دی. ګیلهمن دا یم که نه چې لږه غوندې کې ویډیو اوږده شي نو دوی به څه چلو کړي دوی به سکیپ کړي ترې نه مخکې به وړي. خو زه نن به ځو او نور تپوسونه درنه هم کومه چې رکاوټې راغلي دي چې کله تاسو دې پیل ته رالی داجي بیبې رکاوټې راوستې دي چې لکه غوسه و درته او تاسو څنګه چې هم وې که نه چې لکه ما ته پکې غوسه مو. جی زما مشر تره الله دې وبخي سبزلي عرفي تورې چې هغه د دې شي خلاف و ولې چې الحمدلله موږ د دې کلي ملکان یو د دې کلي ښه ټیک ټاک خلک یو د جرګو مرکو خلک یو زموږ په دیرو کې خلک جرګې کوي نو هغه ما ته ویلي و چې دا به نه کې خو بس گیر شم پکې که اوس دا فن زه پرېږدم نو ما نه پرېږدي 3-4 میاشتې زه په کلي وم خو دا خلک مې نه پرېږدي وایي کې به نو بس لګیا یم خو دلته کار د چا دپاره کې دلته کې هغه د مینې خلک هغه د خلوص خلک نشته چې ستا فن سره مینه وکړي ستا وجود سره مینه وکړي تاله یو عزت درکړي. او زه دا هر چا ته ویم چې ګوره دلته د کلچر منسټر شته دلته کلچر سیکټریټ ډایرکټریټ شته نو دا د فنکار دی چې دا شته نو فن شته چې زما منسټر نه وي زما سیکټري نه وي زما ډایرکټریټ نه وي نو فن به نه نو ولې تاسو موږ ته په بده سترګه ګورئ که حکومت دی ډېر هم حکومت هم موږ ته په هغه سترګه نه ګوري چې کم موږ ته کتل پکار دي چې کم زموږ حقوق دي کم زموږ فنډ دی هغه ټول دی خوري هغه کلچر ډپارټمنټ خوري. ډېره زیاته مننه څنګه چې تاسو خبرې کوئ. زه به همدغې خبرې له راځم چې ګیله مو د چا نه ده ګیله کوئ د چا نه که نه؟ ګیله زما د عوامو نه هم ده او د خپلو حکومت وقت نه هم ده چې لکه زه تاله اوټ در کوم زه پاکستانی شهري ما زه ټیکس ورکوم بیا د هغې زما خپل حق دی چې بل دې سره سره زه د 2.5 ورکوټي قد والا چارمین هم یم چې د هغې دی مونږ ډسیبل کې چولي خو د هغه ډسیبل حق هم مونږ ته نه میلاویږي هغه سوشل ویلفیر والا خوري د سوشل ویلفیر سیکټري شو که هغه منسټر شو که هغه ډایرکټر شو نو هغه هم دی خوري لکه بل دی دپاره زه ډېر ګیمونه هم کوم د خپل ډوارف دپاره چې کوم زما دي نشنل ګیمونه ولا کومه په ډي سي باندې ولا ګیمونه ږدم دا د پرونه ما ته ډي جي افیس نه رنګ شوی و چې بلبله راشه دا ټول کې پي کې د مازورانو ګیمونه دي خو هغې کې زما بیا شرطونه چې کې کاڼه ړانده ګوډ دا ټول وي که نه زما ډوارف هم پکې
نو ګیله ستاسو دغه له راځم چې ګیله د حکومت نه ډېره کومه چې حکومت له زه اوټ ورکوم نو دی زما د هر څه زمیوار دی خو دلته ګیله د چا نه کې بالکل ستاسو خبره چې زه حکومت له اوټ ورکوم بل زه په هر یو څیز کې د پاکستان شهري یم او زه ټیکس ادا کوم نو پکار دی چې زمونږ په کار باندې راشي حکومت زه په مرکه کې چې کوم ملګري ما مېلمه کړي وي هغوی ته دا هم وایم چې ما لږ غونډه کې کرکټر کې به راشئ لږ غونډه کې که څه مو یاد وي څه ذهن کې وي ډایلاګ وي در سره هغه راسره شریک کړئ چې کتونکي د چرته د کې پي کې په شیشه باندې تاسو ډېر بلهاشي خلک ګوري هغوی به هم خوشحاله شي زه به هم خوشحاله شم وای شغن ته شغیږي بغن ته بغیږي بلبل چې ګزارو کی دشمن پر مخ را غورځېږي بل یو بل راته ووایه که داسې څه سم ذهن کې راله والله که دا ډیلاکونه ما په یو انټروی کې هم نه دي ویلي ډیلاکونه والله که څه ویم ډیلاکونه راته یاد ني او به دغه راته یاد او دغه مې مینهوالو ته وویلې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ اوس د پروګرام په اخره کې ما سید رحمان شینو صاحب ته وویم د پروګرام په اخره کې نه راته رانږدې شو وایي مروسه ورته مې مرو نه وایم پروګرام به راټولو ځکه دا مرکه راټولول غواړي نو ښکلې غونډه کې خبره پیغام وي کتونکي تاسو ګوري تاسو ویني بس عوامو ته دا وایم چې ډېر مختصر ژوند دی دې کې مینه محبت کوئ د بل مشر خپل مشر ګڼئ د بل کشر خپل کشر ګڼئ نو دا ژوند ډېر خوږ دی او دا ډېر قیمتي دی نو انشاءالله ژوند به هم ډېر ښکلی تېرېږي او چې د چا مور پلار ژوندي وي نو د هغوی دې دونه عزت کوي چې د ځان نه زیات ولې دی دا سوچ کوي چې یو ورځ به زه هم پلار کېږم ما نه به پیدا کېږي چې څنګه سلوک ما خپل مور پلار سره وکړه نو دقسې به ما سره هم کېږي نو ښاد آباد اوسئ قدرمن اوسئ او ژوندي راته اوسئ اوس د پروګرام په اخره کې ستاسو خبره خلک مني زمونږ خبرې زیاتې نه مني هرڅه د که پي کې نیوز دا ویډیو وګوري نو دې نه مخکې تېر شي که سبسکرایب بټن ووي لکه ستړي کېږي خو پې نه که نه مینوالو تاسو دا د 400 دا کې پي کې نیوز دا پروګرامونه ګورئ په دې چې په دې باندې تاسو ته ډېر خشته اکټران په دې باندې ښکلي ښکلي معلومات د خپل ملک نه معلوماتو نه به خبرېږئ چې کم بهر دنیا خلک دي نو دا خامخا ګورئ سبسکرایب کوئ یې لایک کوئ یې او شیر کوئ یې نو هغه چې تاسو لایک کوئ او سبسکرایب کوئ نو تاسو ته په دې باندې نورې خشته ویډیوګانې راځي او هغه به تاسو ګورئ مننه ډېره زیاته مننه زرداد بلبل صاحب تاسو له راغلو موږ خوشحاله شو تاسو سره خبرې وشوې تاسو سره ګیدرنګ وشو قدرمندو انشاءالله یو نوی پروګرام سره یو نوی مېلمه سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازه ته هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما ښایسته غوندې کرور زرداد بلبل صاحب په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او ورسره زما کیمرامین وحید حیران هم هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په لوی امان